حدیث مبارک کی راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی وی پر رمضان المبارک په میاش کې د رمضان المبارک میاش فرید وا د لیلۃ القدر پشپه کې الله تبارک وتعالى تمام انسانانو ته بخنه کوي سیوا د سلور سیوا د سونه دا سلور کسان چې دي کنه دا کو د لیلۃ القدر پشپه باندې الله ته ولاړ دي جاړي چغي وي په سجده پروت الله وي نه دی بخم تا نه بخم تا کې دا ګناه موجود دی د سلور تنو ته د رمضان المبارک په میاشت کې بخنه نه کیږي د لیلۃ القدر په شپه ورته الله بخنه نه کوي د سلور تنه څوک دي یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي مدمن خمر همیشه شراب سکون همیشه شراب سکون که الله دې پناه راکړي د شرابونه الله دې راته د شرابو شکل هم نه ښیي الحمدلله نه خو لیدلي دي تر اوسه پورې چې دا دې څنګه شي الله دې راته نه ښیي مدمن خمر همیشه شراب سکون کې شراب سکون کې بیا علماء لیکلي دي وایي د دې نه هر هغه نشه مراد ده چې غټه نشه ورته ویل کېږي چې انسان په نشه کې راولي کو هغه چرس دي کو هغه افیم دي کو هغه پودر دي کو هغه آیس دي یا بل نشه ده یا بل نشه ده یا بل نشه ده د حدیث مبارک مطلب دا دی چې په لیلۃ القدر شپه کې الله تبارک وتعالی نشي سړي ته بخنه نه کوي چاته نشي سړي ته الله بخنه نه کوي کو چرس کی کو پودرس کی کو اپینس کی کو آیس کی کو بل نشه کوي دی الله ته ولاړ دی جاړي چغي وي الله ما معاف کړه الله فرمایي نه دی بخم نه دی بخم ته نشي ته نشه کوي دا نشه د ګناهونو جرړه ده خو کو سوچ پې وکړی شي دویم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي وعاق لوالديه د مور او پلار نافرمان د مور او پلار نافرمان کم بچی نه چې مور خفه ده د کم بچی نه چې پلار خفه ده د لیلۃ القدر په شپه باندې راغلی دی په جمعات کې ولاړ دی په تهجد ولاړ دی الله ته جاړي الله وی نه دی بخم نه دی معاف کوم د رمضان میاشت به تېره شي نه دی معاف کوم د لیلۃ القدر شپه به ختمه شي نه دی معاف کوم ستا نه په کور کې مور خفه ده ستا نه پلار خفه دی کو مور د نه خفه ده دا پټکې دې نشي خلاصولی پلار د نه خفه دی دا تسبیح دې نشي خلاصولی دا سپینې جامې دې نشي خلاصولی په سجدو کې دې جړه نشي خلاصولی هسې به ماته په سجدو کې جاړي وعاق لوالديه د مور او پلار نافرمان دریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي قاطع رحم د لیلۃ القدر په شپه چې ورته الله بخنه نه نصیب کړي کنه قاطع رحم خپلولي کټ کوونکی څوک خپلولي کټ کوونکی حدیث مبارک کې راځي کنه وایي چې کله الله تبارک وتعالی صله رحمي پیدا کړه خپلولي دی الله ته غرض وکړه الله زه دې ولې پیدا کړم ما به خلک ونه ساتي ما به خلک سر ته ونه رسوي ما به ټول خلک پرې کوي الله زه دې ولې پیدا کړم الله تبارک وتعالی ورته وفرمایي ای صله رحمي ای خپلولی یاد وساته چا چې ته وپاللې زه به یې په خپلو رحمتونو کې پټ کړم او چا چې ته پرې کړې زه به یې د خپل رحمت نه لرې کړم حدیث مبارک کې راځي دا خپلولي نه ده دا صله رحمي دا به د حشر په میدان کې د عرش ته لاندې یو اواز کوي دا صله رحمي به د عرش ته لاندې یو اواز کوي الا من قطعني قطعه الله الا من وصلني وصله الله الله چې په دنیا کې زه کټ کړی وم الله ته د خپل رحمت نه کټ کا الله په دنیا کې چې چا زه پاللی وم نن ته په خپل رحمت کې پټ کا الله یو خبره درته کوم بطور نصیحت درته کوم بطور خیرخواهی درته کوم خپلولی جوړې کوي خپلولی څه کوي جوړې کوي د تره سره مینه لګي د تره د زوی سره مینه لګي د ماما سره مینه لګي د ماما د زوی سره مینه لګي رور د رور سره نه لګي دا څه کوي د الله بندګانو د پردي هر سړي سره دی لګي خو چې خپل دی د هغه سره دی نه لګي د دې به درنه الله څه کوي تپوس کوي قاطع رحم خپلولي کټ کوونکي انسان ته الله په لیلۃ القدر شپه کې څه نه کوي بخنه نه کوي او څلورم حدیث مبارک کې راځي مشاحن څوک مشاحن نبی علیہ السلام له صحابه تپوس وکړو
د الله پاک پیغمبر دا مشایخین څوک دی؟ نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایل کینهګر انسان. څوک؟ کینهګر انسان. کینه ساتي په زړه کې، بغض ساتي په زړه کې، حسد ساتي په زړه کې. بس دی په دې انتظار چې کله به دی کندې ته پریوځي، دی په دې انتظار کې چې چېرته ورته کنده وکړم د خپل رور ته، د خپل ګاونډي ته چې دی پکې پریوځي. چې څومره د ده رور، د ده ګاونډي، د ده نسبي کمزوری کېږي، دومره پې دی خوشحالېږي. الله دغه انسان ته بخښنه نه کوي.